السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل د موبایل د فون سټایل ور بدل کړئ. او دوستانو ګوره تاسو په سکرین باندې کتلی شئ چې ما د خپل د موبایل د فون سټایل ور بدل کړی ده. نو دا کوم اپلیکیشنان سره اړوي، د کوم اپلیکیشنانو نومان سره اړوي، ګوره دا په ډېر ښایسته سټایل کې راړوي. نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل د موبایل د فون سټایل ور بدل کړئ او خپل موبایل مو نور هم ښایسته کړئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول د خپل موبایل سیټینګز خلاص کړئ. کله چې تاسو د خپل موبایل سیټینګز خلاص کړئ نو بیا به تاسو لږ لاندې ولاړ شئ او دلته یو اپشن راځي د ډسپلی په نامه باندې. په دغه ډسپلی اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډسپلی اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به هلته یو اپشن راځي د فونټ سایز انسټال په نامه باندې. په دغه فونټ سایز انسټال باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فونټ سایز انسټال باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې اول اپشن راځي فونټ سایز. دلته تاسو د فونټ سایز غټوئ او کوچنی کولی شئ. نو ګوره دوستان تاسو په خپله په سکرین باندې کتلی شئ چې د موږ په موبایل کې د فونټ سایز ده هغه ډېر زیات غټ سو. نو اوس به د ټولو اپشنانو د فونټ سایز غټ سي او د اپلیکیشنانو نومان به هم تاسو ته غټ غټ راړوي. نو بیرته راځو ګوره ما په ډسپلی باندې کلیک وکړئ او دغه رقم فونټ سایز انسټال باندې مې کلیک وکړئ. نو د فونټ سایز په ذریعه سره تاسو د فونټ سایز ورغټولی شئ. دا بیرته ما کوچنی کړئ. راځو ګوره بیا په دې کې دویم اپشن چې د فونټ سټایل، په دې کله هم تاسو کلیک وکړئ دلته بیا تاسو د فونټ سټایل ور بدلولی شئ. ګوره دا ولا په ډیفالټ باندې ولاړ وي، دغه ساده سټایل وي. نو په دې کې دا څو دانې سټایلونه دغه له ځانه وي، کوم نور سټایلونه را ډاونلوډول په دغه ډاونلوډ فونټس کله هم تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو نور سټایلونه هم را ډاونلوډولی شئ. نو په دې کې اوس هر سټایل خوښ و سمپل په هغه سټایل باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه سټایل باندې کلیک وکړئ نو هغه سټایل به ستاسو په موبایل باندې سیټ سي، وبلګېږي او ستاسو د موبایل د ټوټل شانو فونټس به بدل سي. نو ګوره دوستان تاسو په خپله کتلی شئ دلته د موږ په موبایل کې د فونټ سټایل بدل سو. نو دغه رقم اوس د ټولو اپلیکیشنانو نومان هم ګوره په هغه سټایل کې راړوي. که میسجان ګورئ، هر شی ګورئ، نو د ټوټل شانو فونټ سټایل به بدل سوی وي. نو دوستانو د دغه سیټینګ په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د خپل د موبایل د فونټ سټایل ور بدلولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویک په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.